خوست نړیوال هوایي ډګر ته د ملکي او نړیوالو الوتنو د یو بل شرکت نوی مسیر پیلیدنه. کام ایر هوایي شرکت دغه هوایي ډګر ته له دوبۍ خوست او له خوست دوبۍ ته خپل الوتنې پیل کړې. پرانیستې له پلازمینې کابل څخه د رغلي پلاوي پښتون کې ترسره شوه. په جوړ شویو مراسمو کې پر ولایتي چارواکو سربیره د خوست نړیوال هوایي ډګر، د افغانستان د سوداګرۍ خونې او د ځینو نورو دولتي ادارو چارواکو برخه اخیستې وه. چی افغانای ما چی برادرای او طرف سرحد ما که در پاکستان هستند و معمولا به امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و سایر کشورهای عربی کار میکنند و فعالیت دارند، پیشه دارند، میتونن که از این میدان استفاده کنند. تاسو موږ سره همکاري وکړئ که موږ تاسو سره همکاري وکړو. موږ وعده کوو چې انشاءالله تعالی په ښه توګه دا پروازونه شروع شي او همداسې دوام به ولري. یوازې دوبۍ نه، د دې چې د بل ځایونه هم پلان ولرو انشاءالله تر څو چې سهولت درته رامنځته. بلخوا یاد هوایي ډګر په تجارت او د معدنونو په برخه کې هم اړین وبلل شو. همداراز یې نورو هیوادونو ته د مسیر د پراخېدو غوښتنه وشوه. هغه پیسې چې د خوست د خلکو د مشروع ګټې څخه افغانستان ته راځي، د افغانستان په ثبات کې ډېر مثبت رول لوبولی دی. انشاءالله دا پروازونه به هم مثبت رول ولوبوي. خوست یو اقتصادي اهمیت هم لري. زه د یو تجار په حیث باندې چې خوست ته فکر وکړم، خوست د دې امکانات لري چې د هغه ښارونو په جمله کې راشي چې په نړۍ کې اقتصادي دي. د مهال پر خلیجي هیوادونو سربیره په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې د خوست پر اوسیدونکو سربیره د لوی پکتیا ګڼ شمېر خلک مسافر دي. وایي له یاد هوایي ډګر ورته الوتنه اقتصادي او پر وخت تمامیږي. ښه دی، اوس ډېر ستونزو نه خلاص یو. مخکې به سټ و تیره ګاډی هسپتال هر مشکل و. اوس خپل خوست ایرپورټ ته مثلا بس په 8 بجې 9 بجې ورځي. خوشحالۍ احساس خو بیخي ډېر دی. خدای دې وکړي چې دا اول الوتنه نشي، بار بار دا الوتنې وشي. د دوبۍ نه هم دا غوښتنه ده، د امارات ایرلاین نه، د فلای دوبۍ نه، د ایر عربیا نه چې دوی هم خپل الوتنې ښایسته پیل کړي. خوست نړیوال هوایي ډګر ته د کام ایر هوایي شرکت د الوتنو له پیل وړاندې آریانا افغان هوایي شرکت هم په ورته مسیر ملکي او نړیوالې الوتنې پیل کړي. ځایي خلک د دوام غوښتنې ترڅنګ نورو هیوادونو ته د پراخېدو غوښتنه کوي.